دا چې حال نه وای نو د سپي په څېر بردار شه. دا څه کوي؟ عاقف وژني. ما ته وګوره موږ دلته ټوکې نه کوو یا به څه چې پوهېږې هغه په بیه یا په سر د بله مردار بشې ختم بشې. سمه ده سمه ده وایم یې. راشه وړاندې راشه هله زر کوه راشه راشه. ته هېڅ په خبره نه پوهېږې. که ته دا ووژنې موږ به پوه نه شو چې دا زموږ مسته چا لېږلی. اوس نو هېڅ مهمه نه ده چې حال به او که نه. دا سړی باید ووژل شي. عمر وروره دلته یو لاسلیک وکړه. مننه کوم وروره. عمره هغه ټیلرونه چې له وندان نه راوتل څه شول ها؟ ښاغلیه لاره کې پولیسو ودرولو لکه چې په اسنادو کې کومه ستونزه ده. څه تاسې ولې چا ته خبر نه ورکوئ؟ له تاسې له امله موږ دلته زیان وینو. یا د سړي غوندې سم کار وکړئ یا له دې ځای نه لاړ شئ. هله ځای ورک شئ. اوهو هسې نام ډېر کار لرم. دومره وخت نه لرم چې له تاسو سره یې ضایع کړم. یو سم سړی پیدا نه شو. انشاءالله چې د پیکاس خبره به دروغ وي که نه نو له ما نه نشي خلاصېدلی. کومه وروستۍ خبره لرې؟ له مړه کېدلو نه مخکې کوم څه ویل لرې؟ که ته دا هڅه کوې چې ما په دې بې ځایه خبرو وډار کې نو باور وکړه چې تېروتنه کوې. ډاکټره دلته څه خبره ده؟ د مغزو عملیات ترسره کوو ښاغلی ملیکه. د جاسوس په مغزو کې ستونزه پیدا شوې. ستونزه د تل لپاره هلف. عاقفه وای 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 وای. ته دا سړی پېژنې؟ څنګه یې نه پېژنم؟ حیران شوم. موږ ټولو خو فکر کاوه چې ته مړ شوی عاقف جانه. نه په ژوند کې انسان له ډېرو حیرانوونکو کارونو سره مخ کېږي. ته خو مړ شوی وې. په رښتیا چې ډېر دې حیران کړم. ځان ته اوس فکر وکړه چې دا مړ شوی. ته څه کوې ګرانه وروره؟ وسله دې له سره یې لرې که. موږ خو فکر کاوه چې دا مړ شوی خو ښکاره ده چې دا یې د کومې موخې لپاره له مرګ نه ژغورلی. دا چې اوس تر دې ځایه راغلی باید د بلبل په څېر هر څه ووایي ګرانه. دا چې چا دلته رالېږلی باید ووایي. په وژلو سره دا ژغورل کېږي همداسې نه ده که څنګه ګرانه وروره؟ زه خو وایم همداسې ده. د حال مال نه وایي. ته تر اوسه دوی سم نه پېژنې ورور جانه. دوی په دې کارونو سره حال نه وایي خو څوک چې دوی ته ګران وي که هغوی وځوري کې بیا حال وایي. په هر حال د دې کار وخت به پیدا کړو. اوس مهال بل مهم کار هم لرو. راځه 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 لږ دې خواته راشه راشه. دا څه خبره ده؟ کوم کتاب چې موږ غواړو دوی هم ورپسې دي ګرانه ورور جانه. چېرته ده؟ هېواد نه د باندې. که هغه کتاب مو لاسته رانهوړ موږ بیخي ختمېږو. هر څنګه چې کېږي هغه باید لاسته راوړو. سمه ده اندېښنه مه کوه. زه هغه کتاب تاته راوړم. لومړی باید د جاسوس کار پای ته ورسوم. ته مغه پسې شوی. کتاب درته یادوم. درته وایم هغه ډېر مهم دی. همدا اوس باید ووځو او باید سم د لاسه لاس په کار شو. پرېږده چې لیلا ورته لږ شکنجه ورکړي. آخر به یې په خبرو راولي. لیلا دا کیف غوښه او هډوکي ستا دي. خوښه ده چې برخ کې ورکوې او یا یې هم غاښونه وباسې. خو هر څنګه چې کېږي هرومرو به یې په خبرو راولي. تاسو چېرته ځئ؟ هو زه او مشر باید ووځو. که څنګه مشره؟ بله ګزینه شته؟ خو ښاغلیه اوس خو مشر تاسې یئ او امر به هم تاسې کوئ. زه هم له تاسې سره یو ځای ځم. خبره ډېره ساده ده. مهرباني وکړئ. مهرباني مهرباني. عمره دلته راشه. ګوره له هر څه نه خو ته خبر یې. پام کوه ها چې هېڅ کومه ستونزه پیدا نه شي. زه نه غواړم چې ووایې په اسنادو کې ستونزه ده. خبر اوسې ها. تاسې اندېښنه مه کوئ. زما ورته پام دی. هر څه به سم مخته لاړ شي.
دروازه بنده که ته هم دلته پاتې شه. امر مو پر ځای کېږي. ډېر پام کوه. نجیب امر صاحب زه دې څنګه در په یاد شوم. عمره له تا سره مې لږ کار دی. خیرات دی امر صاحب. نه خیرات نه دی، زه درته نږدې یم، مخامخ به وګورو. امر صاحب دا چې دلته یې ولې وړاندې نه راځي؟ هیڅ مناسب نه ده چې زه هلته درشم. 1-2 دقیقې ته راشه، لږې خبرې کوو. سمه ده امر صاحب درځم. ته بې ځایه سرزوري کوې جماله یا هم عاقفه، هر څوک چې یې که هر څه ووایي ښه به وي. سمه ده پوه شوم. زه د ویلو لپاره نور هېڅ هم نه لرم. له ده سره باید دومره ښه چلند ونه شي. ته لرې ودرېږه. په شکنجې سره حال نه وایي، ته یې نه وینې. زموږ مشر برما په غلط ځای کې ایښې وه، دلته یې باید ایښې وی. اوس نو برما چالانه وم. صبر وکړه، وژنه یې. مینې کو وویل چې په خبرو یې راولئ، مې وژنئ. زه یې اوس په خبرو راولم. وسله دې وغورځوه. نه ګرانې، دا چې زه تر دې ځایه راغلی یم نه کېږي. ته یې وغورځوه. وغورځوه که نه ولم دی. زه دې هم ولم، هغه هم په لیوالتیا سره. وسله دې وغورځوه هله، که نه نو د دوی په څېر به دې ووژنم. امر صاحب له ورېندار نه خبر شوم، ډېر خفه شوم. خدای دې وبخي. ملګری دې ژوندی وي. بخښنه غواړم، له ښار نه د باندې وم، مې نه شکره جنازې ته درشم. والله تعالی ما سره ډېر ښه کړي، زه خجالته یم. له تا سره د مخامخېدلو جرأت مې پیدا نه کړ. هر څه تېر شول، دې خبرو پسې مه ګرځه. وروره داسې مه وایه، زه دې په کار وګمارلم. ستا له برکته ډوډۍ پیدا کوم. که چېرته ته نه وای، کله چې له زندان آزاد شوم، زموږ حالت ډېر خراب و. زه خبرې اوس پرېږده، راځو زما د راتلو لامل ته. والله اندېښمن یم وروره، له خسر نه دې هم خفه یې. تر کومه ځایه چې څه پوهېږم. زه له هغه نه خفه نه یم، هغه له ما نه خفه دی. تېره ورځ مې له یو چا سره ولیدل، هغه ویل دلته ځینې غیر قانوني کارونه کېږي. هغه څوک دی وروره؟ دا چې څوک دی ورپسې مه ګرځه، که پوهېږې ویې وایه. ګوره اوس نو دا زما لپاره د ژوند او مرګ مسله ده. دا چې ته احساس کوې زما احسانمند یې، نو دا دی فرصت، دا نیکې راسره وکړه. په هر څه چې پوهېږې ما ته یې ووایه. وروره زه اوس درته څه ووایم؟ والله نه پوهېږم. موږ دلته خپل عادي کار کوو. که ته وایې چې تا کوم څه لیدلي دي نو ښاغلی سینان یو څو خاص کسان لري ځینې کارونه، یوازې هماغوی مخ ته بیایي. هغوی څه کوي؟ والله باور وکړه چې نه پوهېږم امر صاحب. په یو ځای کې کار کوئ او نه پوهېږې؟ ویې ویل چې نن شپه مال راځي، بیا یې خپل هغه خاص کسان ولېږل. خو هغه د څه شي مال دی؟ وروره نه پوهېږم. عمره داسې چې د نو ځان پوه که ما ته خبر راکړه. سمه ده وروره مه غوسه کېږه، خو به ګورو، پلټنه کوم. که په څه پوه شوم درته زنګ وهم. داسې مه وایه چې په څه پوه شوم. ځان پوه که ما ته زنګ ووهه. سمه ده وروره درته زنګ وهم. له ما نه د خبر په تمه اوسه. د خدای په امان وروره. انشاءالله څه فکر چې کوم په هغه ټیلرونو کې به وي. هغه وخت دې بیا نه پرېږدم سینانه. تر 3 پورې شمارم، یا دې وسله وغورځوه یا په تندي باندې ویشتل کېږي. زر کوه.
درې ستا ګورې زرکوه ومې وژنه په تا چې هر څه وشول د هغه ټولو مسؤله زه یم ما درته دروغ وویل دوکه مې درکړه ستا سترګې مې دومره ړندې کړې چې خپل ځان دې له ما نه قربان که عاکفه ته په دې ډارېږې چې یوه ښځه به ووژنې ها زرکوه ماشي ته فشار ورکړه زرکوه 2 ته په هېڅ هم نه پوهېدې عاکفه مینې ستا سترګې داسې ړندې کړې وې چې هر چېرته تللې زه به درپسې وم خو تا زه هېڅ نه لیدلم بس دی ځینې وخت مې په پټه ګوکمن سره لیدل په تا به مو ملنډې وهلې تا ته مو کم عقل ویل وایم بس دی غلی شه زرکوه ماشي ته فشار ورکړه وویل غلی شه غلی فشار شه ورکړه فشار ورکړه غلی شه فشار ورکړه غلی شه فشار ورکړه یو سمه ده غورځوم یې ډزونه کې هوښیارې جلۍ اوس نو په سر دې وولم همدلته دې مرداره کم ها پاڅېږه پاڅېږه زرکوه حاله اعصاب مې مه خرابوه مخکې شه چې ځو حاله ما چېرته بیایي ها کله چې لاړې وبای ګورې زرکوه مخکې شه موبایل دې چېرته دی دلته دي کوم یو ستا موبایل دی ده بله ښاغلی مساره زه یم عاکف عاکفه ښه یې حالت دې څنګه دی په اوږه مې چې کوم سوری دی که هغه حساب نشي نو ښه یم انشاءالله د دې هر څه په بدل کې به دې په یو څه ځان پوه کړی دی کتاب له دولتي چارواکي شاهین کایا سره دی شاهین کایا هیڅ حیران نشوم د هغه په اړه ځینو کسانو دا خبره هم کړې ده چې هغه له ځینو بهرنیانو سره پټې اړیکې لري خو هیڅ کلام پرې ثابت نشو خبرې مې نه دي خلاصې شوي کتاب یو بهرني کس ته ورکوي دا چې هغه سړی څوک دی زه په دې نه پوهېږم خو زه ډاډمان یم چې هغه ښه نیت نه لري هغه کتاب هیڅ کلام باید د هغه کس لاسته ورنشي ته چېرته یې کسان در ولېږم ټاپ دې شبر دی نه زه ګزاره کولی شم د لیدو ځای ته درځو راځئ بل در سره څوک دی له هغوی نه مې یوه جلۍ نیولې نوم یې لیلا ده یعنې تش لاس نه راځې ښه ده زه ثابت او خیري ته دنده سپارم چې هغه شاهین کایا وڅاري مخکې شه په موټر چلولو پوهېږي که نه هو داسې چې دا نو ښه ده شترنګ ته کښېنه ما ته وګوره که کومه معمولي تېروتنه دې وکړه دا چې بیا در باندې څه کېږي پوهېږي که نه ډېر ښه زر پوهېږي ډېره هوښیاره جلۍ زر کوه پورته شه زر کوه حالا نو سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو ته راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ د عمر زنګ دی نن مې چې ورسره خبرې وکړې د هغه سړی دی
په څه باندې پوه شوې عمره؟ خبر صاحب والا نن شپه ډېر چمتوالی نیول شوی. فکر کوم چې کوم مهم څه راوړي. د څه شي پسې؟ یو مهم ټیلر راسي. ښاغلی سینان له وارخطایي نه راپرېږي. خبره ده زموږ تر منځ وي. ډېر ډارېږم هم. د چاودېدونکو توکو غوندې نوم مې واورېده خو د څه شي چاودېدونکي توکي ته ډاډه یې؟ والا داسې چې یې څه وویل خو سم مې وانه اورېدل. چې څلور خو به یې نه ویل. هو همدا یې وویل وروره. ټیلر نن شپه راځي. د پلیټ نمبر یې درته وایم. صبر وکړه. ووایه. 450 AA 13 پنځه څلور AA 153. خامر صاحب دا خبره ده زموږ تر منځ وي. داسې نه چې بیا هغه زندان ته لاړ شم. اندېښنه مه کوه، زموږ تر منځ ده، نور یې ماته پرېږده. وام اورېدل ښه نه څارنوال صاحب، په خپلو غوږونو مو واورېدل. نه پوهېږم، بیا هم ماته بل ډول ښکاري. دا عملیات به ترسره کوو، وبه ګورې چې زه په حقه یم څارنوال صاحب. ګوره نجیبه، ته خو پوهېږې چې ماته ګران یې، خو زه نڅا او نه د بل چا څارنوال یم. زه د دولت څارنوال یم. که کومه تېروتنه دې وکړه نو زه بیا مجبورېږم چې تا هم ونیسم. خبر واوسه. څه ته چې اړتیا وي تاسې وکړئ څارنوال صاحب. او بله خبره دا چې تاسې هم باید په ما باندې باور وکړئ. هغه سړی غیر قانوني کارونه کوي. دا به بیا وګورو. هو ته هم دارنګه باید یو خبره هېره نه کړې. سینان یلدز په سیمه کې ډېر شهرت لري. په هر ځای کې کسان پېژني. یعنې تاسې غواړئ څه ووایئ؟ که کومه تېروتنه دې وکړه خپل اعتبار له لاسه ورکوي. سربیره پر دې ماشومان دې هم له لاسه ورکوي. پام کوه چې تېروتنه ونه کړي. په هغه کتاب کې دومره مهم څه کېدلی شي؟ زه په هېڅ هم پوه نه شوم. کله چې وخت یې راغی پوه به شئ. ثابت دی په څه پوه شوي؟ هغه شاهین نومی سړی چېرته دی؟ 1 ساعت وروسته په یوې لویې مېلمستیا کې ګډون کوي. سمه ده. کتاب له هغه سره دی؟ دوست لپاره نه پوهېږو، یوازې دومره پوهېږو چې هغه چېرته دی. کله چې له مېلمستیا نه ووتو نیسوي؟ نه کېږي، دومره وخت نه لرو. باید دا کار زر پای ته ورسوو. مونږ په مېلمستیا کې هغه نیسو همداسې؟ دا امکان نه لري. موږ د همدې ورځې لپاره یو. سمه ده. کوم پلان لرئ؟ البته چې لرم یې. ته به د ګارسون په توګه هلته دننه شې. ثابت به په موټر کې وي. باتوس به هم امنیت وساتي. خیري به د میلمه په توګه هلته دننه شي. پرته له دې نه چې څوک دننه پوه شي هغه ونیسئ. رای ولرئ. موږ باید له کایا مینیک نه مخکې هغه سړی لاسته راوړو. عاکفه سمه ده ښاغلی مساره. تاب دې څنګه دی؟ موږ خو په نیمه لاره کې نه پرېږدو. ښه دی. تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ. لږ درد کوي خو زغملی شم. آخر کتاب له ما نه مهم دی نو. ډېر مهم دی. که موږ هغه کتاب لاسته راوړه دا ملت به د لومړي ځل لپاره د خپل هیبت څښتن شي. هو د لومړي ځل لپاره به خپل سرنوشت ولیکي. د 100 کالونو راهیسې چې په دې هېواد کې کومه لوبه روانه ده د هغې لوبې لوبغاړي به وپېژني او په خپلو پښو به ودرېږي. که زموږ لاس پرې هم شي یا هم موږ مجبور یو چې هغه کتاب لاسته راوړو. انشاءالله زه تاسو هغه کتاب راوړم ښاغلی مساره. ښه مېلمانه دی چېرته ده؟ هغه ښاغلی کفه. الله الله. دا ده. نه یې غوښتل دلته راشي خو زه ورته شله شوم مجبوره شوه. ښاغلی کفه مخکې له دې چې ټپ مو میکروبي شي باید پان سمانې کړم. سمه ده سمه ده درځم. اوس له پخوا نه ډېر ښه شوی دی که نه؟ لږ تر لږه په دې باندې پوهېږي چې په څه وخت کې باید څه وکړي. که پخوانی عاکف وای نو ته یې دلته نه راوستې او ځان یې نه په زحمت او بسنده لاسه یې په سر باندې ویشلې. هغوی فس څه خبرې کوي؟
له دې نه وروسته که زه له عاقب سره څنګ په څنګ واوسېږم نو زه په دې کار کې نه یم ښاغلیه. زه چې درته وایم ته د خپل کار ته دوام ورکړه نو باید دوام ورکړې. ما درته یو فرصت درکړه د دې لپاره چې خپلې تېروتنې جبران کړې. اوس د دې وخت نه دی چې ته خپلو احساساتو تابع شې. تاسې نه پوهېږئ ښاغلی مساره، زما د سترګو په وړاندې یې په برمسوری که زما له وسې نه څه نه وپوره، زما په وړاندې یې ورته شکنجه ورکړه. شور یې کړه نو په دې کې څه خبره ده؟ ته خپل کار مخ ته بیایه او هغه خپل کار. تا تر اوسه هغه نه دی هېر کړی. اوس هم ورسره مینه لرې پوهېږم. خو له هغه سره چې هر څومره مینه لرې په زړه دې تیږه کېده، خو دنده دې هېڅکله هم مه پرېږده. ته د هېواد ته خدمت کوې، که هغه یې ستا د سترګو په وړاندې په سر هم وویشه، ستا له سترګو نه باید یو څاڅکي اوښکې هم تویې نه شي د خپلې دندې لپاره. که وسله یې په لاس کې درکړه چې دا وبله، ته به یې وبلې. سمه ده، خو ولې داسې کوئ ښاغلی مساره؟ زه دلته یم، هغه ته هر څه ووایئ. نه کېږي. ستا کار جلا دی، د هغه کار جلا. هغه کتاب پسې دی، ته د قیامي نیک پلانونو باندې ځان پوه کړه. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. شاهین نن شپه په یوه مېلمستیا کې ګډون کوي. کله چې هغه راووته سم د لاسه یې ونیسه، وروسته بیا هغه په خبرو راوله کتاب چې هر چېرته وراوایخله، خو کتاب راسن ماته راوړه. سمه ده ورور جانه، راسن ماته پام کوه چې وخت ضایع نه کړې. ته ډېر غواړې چې هغه کتاب لاسه راوړې. په هغه کې څه دي؟ په هغه کتاب کې داسې څه شته چې موږ کوم د روما جمهوریت جوړ کړی هغه له ځمکې سره یو کولی شي. د روما جمهوریت هغه څه شی دی؟ دا خبره دې نو څه معنه؟ ته هم د ساده خلکو په څېر فکر کوي چې زموږ خلک هېڅ نه لري او هر څه د ترکانو دي؟ ها، که هغه کتاب رسوا شي دا ملت به ستا په څېر حیران شي. په څه چې اوس باور لري هغه وخت باور نه کوي. دا کارام هېڅ زموږ په خیر نه دی. څنګه چې ما اټکل کړی و دا کتاب له هغه نه هم ډېر مهم دی. ها، بیخي هم داسې ده. هغه د قدرت نه ډک دی، قدرت نه. د ترکي راتلونکی به په ښکاره ډول زموږ لاسته وغورځېږي. پوه شوې؟ ګرانه وروره، ته کتاب واخله، ما ته یې راوړه، وروسته بیا هر څه چې له ما نه غواړې ویې خوړه ګرانه وروره. خبر راورسېد؟ هو راورسېد ښاغلیه. د شپې هلته یوه مېلمستیا ده او ډېر لوړ پوړي چارواکي به هم راشي. ته یې راکه. های الله، هلته به ګڼه ګوڼه هم وي. په هر حال البته چې یوه لاره به پیدا کړو. سمه ده. پرېکړه دې وکړه عاقب ته غږ وکړم. هغه دی را روان دی. هر څه ورته ووایم پایله به یې ته به ګورې. ښاغلی مساره، هیله کوم ما مو مجبوروئ. عاقبه دا غلی غواړي چې موږ ته یو څه ووایي. زویه څه وایي؟ ولې وایي چې وایي ورو که نه؟ د ترور سازمان په یو نوي پلان کار کوي. هغه پلان څه دی؟ جزئیات یې بیا په مرکز کې موږ ته وایي. اوس نو وخت نه ضایع کوو. دا شمېره پېژنې؟ د چا زنګ دی؟ ډاکټر، موبایل اوکې کوم، د انسان په څېر ورسره خبرې وکړه. پوه شوې؟ بلې. لیلا، زه یم. عاقب مو څنګه که؟ هغه مړ پروت دی ښاغلیه. لکه چې مو ووژنه. هر څه مو چې وکړل حال یې ونه ویل، بله چاره نه وه پاتې. بهاره ښه مو وکړه. ګوره نن شپه یو ډېر مهم کار لرو. تا ته زنګ وهم، زما د خبر په تمه اوسه. د څه شي کار دی؟ بیا درته زنګ وهم، ته له ملګرو سره چمتو اوسه. سمه ده. زر کوه عاقبه، ثابت او باطل ستا ته په تمه دي. مه ناوخته کوه. سمه ده ښاغلي. دا به څنګه شي؟ زه له دې سره لږې خبرې کوم عاقبه. سمه ده.
له تاسې سره مې لا کار نه دی خلاص شوی په ځانګړي ډول بیا له هغه قیامي نیک رزیل سره دا چې د بسونو لوځول څه ته وایي تاسې ټولو ته به یې وښایم ښاغلی شاهینه په بسونو باندې چې کوم برید وشول د هغه د څېړنې په پایله کې مو معلومات ترلاسه کړل زمونږ له وسې چې هر څه پوروي کوي زمونږ امنیتي قواې شپه او ورځ کار کوي د دې دولت څپېړه به څه اول وي او که څه اخر وي د باندې وي او که دننه خاینان به یې ټول په خپل مخ خوري پوه شوئ هېڅ شک مه کوئ د ټولو ماښام په خیر ما ته ویلی شي چې زه ولې ګارسون کېږم او دا ساده کمعقل مېلمه کېږي وروره ولې خیر دی مه خفه کېږه ګارسون کېدل هم اسانه نه دي تقدیر به دې همداسې وي همدارنګه زما شکل ته وګوره او ته د خپل شکل ته وګوره ورورجانه وای ځینې وخت په خپل ځان ډېر غوسه کېږم چې څوک دومره ښکلی هم کېدلی شي والله چې ډېر ښکلی یم ثابته د کوم څه څکلي د ته وګوره دا پیدایشي همداسې دی په خپل ځان باندې مین دی تاسې دواړه ډېران یئ ټوله ورځ د خپل ځان صفت کوي ای الله دا واخله دا څه شی دی ثابته وروره دا له لرې نه ریموټ کنټرول بام دی خیري که زړه دې راته په تنګ که الوزوم دی ټوټې ټوټې کبم دی خیر کې دا ته څه وایې وروره انټرکام دی ګرانه انټرکام د خبرو کولو لپاره انټرکام دی عاقف ادم ستا امانت پرته له دې نه چې څوک پوه شي د ښاغلي شاهین په ګیلاس کې واچوه د هغه خېټه په 15 دقیقو کې خرابوي کله چې تشناب ته لاړ نو وی به نیسې پوه شوې سمه ده ثابته ته پوه شوې البته چې پوه شم وروره زه څه کم عقل یم نه یې د کم عقلانو مشر یې یوه شېبه ما ته زنګ دی عاقفه د موخې کاس اوس دننه شو شاهین کایا هو عملیات سمدلاسه پیل کړئ سمه ده موږ چمتو یو دننه کېږو سمه ده د موخې کاس دننه شوی زر کوه چې ځو خیري ته به د میلمنو له دروازې نه دننه کېږي نوم دې بولات یا د میلمنو په نوم لاړ سمه ده ته به د خدمتګارانو له دروازې نه دننه کېږي سمه ده زر کوه خیري د خدای په امان بریالي اوسئ خیري ما ته وګوره پام کوه چې تېروتنه ونه کړې سمه ده الله الله دا ته څه وایې وروره ما کله تېروتنه کړې غلی شه خیري غلی شه زر کوه دننه بیا سره وینو راځه چې ځو هله نو بخښنه غواړم بخښنه غواړم تېر شه ما ته وګورئ یو بوتل اوبه راوړلی شئ ماښام په خیر ماښام په خیر ومې نه پېژندې د اوکراین په چکر کې یو ځای نه و نه زه هلته هېڅ نه یم تللی داسې ده مه خفه کېږه لاړ به شې دا کمعقل خیري څه کوي هغه موبایل دلته نه وای دننه کړی ماښام په خیر ماښام په خیر څنګه یې څه څکئ اغلی څه شته د باندې وهل شته د کب هګۍ شته د کب هګۍ که زه هره ورځ ونه خورم فکر کوم چې هېڅ مې هم نه دي خوړلی سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ
د کافه شته ګرانه شته ښاغلیه ملګري ته مې وایم داسې چې دا نه ورته ووایه چې نن مې ډوډۍ سره یې راکړې لکه چې دا ښاغلی ډېر شتمن ده ځکه چې هره ورځ د کاپاګۍ خوري همداسې نه ده ځان دې سمبال کا شاهین هم دلته دی سمه ده وینې مې وګوره هلته ناست خبره نیسم ګورئ ښاغلی دا یوه ډېره ساده خبره ده دارومشه ډېره ساده که غواړئ زه باید داسې درته ووایم هغوی شاله دي وایي چې نړیواله ټولنه ښاغلی شاهینه نړیواله ټولنه درته څه کوي ښاغلی زه یم خیري خیري یعنې خیري بولند مور مې راته دواړه نومونه یو ځای اخلي خو زه یوازې بولند کاروم ټول مې په دې نوم پېژني خولې نه مې خیري ووته څنګه یې تاسې ښه یئ ښه یم بخښنه غواړم ومې نه پېژندلې الله یوه شپه یو ځای قرې ته په چکر لاړو دارومشه والا زه په همدې چکر کې وم خو تاسو مې په یاد نه راځئ هی الله څنګه کېدی شي ان ښاغلی مشاور هم له مونږ سره نه و کوم یو نه هغه مې مشاور نه دی ګرانه ښه داسې ده ښه نو زه تېروتی یم ښه نور نو څنګه یې ښه یم ډېره مننه هیله کوم ښاغلیه هیله په اجازه مو بښنه غواړم ښاغلیه تاسې دغه بریدونو په اړه کوم مهم ثبوت پیدا کړی دی همداسې ده کوم ثبوت ښاغلی وزیر هم را روان دی کوم وزیر چیرته کومه دی د څه شي وزیر وروره هغه وزیر مزیر نه دی هی الله لکه چې بیا تېروتی یم په دې وختونو کې مې فکر لږ ګډوډ دی بښنه غواړم په هر حال څکو یې ستاسو په ویاړ په هر حال څکو یې ډېر ښه ښاغلی شاهینه ماښام په خیر ماښام په خیر له ما سره ستاسې لپاره یو ځانګړی کتاب دی چې تاسو ته یې باید درکړم د کوم لیکوال ستاسې د خوښې لیکوال بې صبرۍ سره یې لیدو ته په تمه یم په اجازه م مهرباني وکړئ دا ښځه څوک وه نه پوهېږم درمل په څومره وخت کې اغېزه کوي په 5 دقیقو کې اوهو سمه ده هر څه خو سم روان دي هو سم روان دي ډاکټره زه یم شاهین له دې ځای نه وځي سمه ده موږ د موټر تم ځای کیو کله چې راووته سمدلاسه یې نیسو هره شیبه امکان لري چې وځي چمتو اوسئ بکس واخلئ زر له دې ځای نه لاړ شئ مننه کوم ماښام په خیر وروره په هغې بکسه کې به څه وي زه څه پوهېږم څه چې ته وینې زه یې هم وینم د سکن ماشین خو نه یم چې د بکسې دننه وګورم وروره که هغه کتاب په هغه بکسه کې وي بیا دا معنا لري چې لوی کپ لا هغه سره دی عاقفه خیریت دی کومه ستونزه ده ثابته لکه چې هغه کتاب یې اوس واخیسته کولی شو چې هغه له کتاب سره یو ځای لاسته راوړو بخښنه غواړم تشناب کوم خواته دی لږ وړاندې ښي مننه کوم هیله کوم خېټه مې خرابه ده زر کوه خیري اوس یې ښه وخت دی تشناب ته ځي ثابت ابات اوسه چمتو اوسئ لږ وروسته وځو سمه ده ما ته وګوره ته چېرته ځې ته دلته څه کوې ها خېټه مې خرابه شوه تشناب ته ځم وروره ښه نو زه راشي سمه ده زر کوه اندېښنه مه کوئ ښاغلیه زه زر راځم
او وای خېټه ښاغلی شاهینه ښاغلی شاهینه تاسې ښه یاست معده مې خرابه شوې په های الله اجازه راکړئ چې بکسه مو واخلم رایکای بکسه مې پرېږده څه کېږي ښاغلی شاهینه رایکه ځینې سم نه کېږي نه کېږي خوشې که وایم خوشې که تاسې نو څوک یې الله پاڅېږه خیري پاڅېږه کم عقله وروره هلته دی تښتې شاهین ووته مشر دلته حالت بدل شو هغه پسې کسان دي په تښتېدلو بریالی شو ستاسې خواته در روان دی سمه ده زر دلته راشه ښکته کېږو ودرېږه درته وایم ودرېږه یو ساعت کېږي چې درته وایم ودرېږه کم عقله تاسو نو څوک یې او له مانه څه غواړئ ها بکسه درنه غواړو ما پرېږدئ تاسو ټول پوهېږئ چې زه څوک یم ها تاسو تباه کوم ختموم پوهېږم چې ته څوک یې ته یو پاسته ورځیل د هېواد خاین یې مخکې شه له موږ سره لاړ شه هله زید ځای ته نه ځم ځای ورک شئ ښه نو دا بکسه ماته راکړه دا بکسه مونږ څه خبره ده په دې معنا چې ته ژوندی یې ها کله چې لیلا له ما سره خبرې کولې ستا په څنګ کې وه دلته څه خبره ده تاسو څوک یئ دا مهمه نه ده بکسه ماته راکړه چې زه دې هم په سختۍ سره ونه وژنم بکسه ماته راکړه دا چې په دې بکسه کې څه دي تاسو نه پوهېږئ رای کوې که نه یې راکوې هغه ماته راکړه داسې وکړه مې پرېږدئ دا د ډزو غږ له کوم ځای نه راځي زر پولیس راوغواړه میل معلوم د باندې وباسه سمه ده باتوسه موږ باید بکسه لاسته راوړو سمه ده هغه بکسه زموږ ده خیري مانه ساتنه وکړه ما ته وګوره که غواړې ژوندی پاتې شي ما سره لاړ شه حالات ډېر ګډوډ شو انشاءالله چې زموږ په کسانو به څه نیوي شي حرکات وکړه مو په تمه کېږه زر کوه عاکفه وروره ته ښه یې وروره سترګې دې خلاصې کړه عاکفه په وش راشه نبض شته زر باید روغتون ته ورسو دلته یې څوک هم وړاندې پرېنږدي دا کس څوک دی ته دا کس پېژنې نه زه یې څه پېژنم امر صاحب وګورئ چې پېژنکار ورسره شته وروره اوس څه وکړو په اصولو خو پوهېږې ځان نه رسوا کړو عاقف نه پېژنو ثابت ته ووایه چې دلته نږدې رانشي زه ښاغلي مسار ته خبر ورکوم دلته پولیس راغلل تاسې وړاندې مه راځئ سمه ده خیري حرکت وکړه زر کوه د دې کس سره پېژندکارت نشته د هوټل امنیتي مسؤل چېرته دی د مامر صاحب دا سړی له تا سره کار کوي د لټولو امر دا هم د قاضي صاحب لاسلیک ازر مو وسلې وغورځوئ ازر ناوخته خبر شوی ما ته همداسې روزله یا کفه ماشې ته فشار ورکړه د دې لپاره چې ته آزاد شې موږ یوه ډېره مهمه معامله وکړه هغه کتاب چې ډېر مهم و هغه نه تېر شو
Oh my God. سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي ملګرو دلته ویډیو ته راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته